بسم الله الرحمن الرحیم. په کولرا پروګرام کې نن یو سمپل بینر موږ ډیزاین کوو چې هغه د فیسبوک لپاره او د انسټاګرام لپاره او داسې نور سوشل میډیا لپاره څنګه کیږي ډیزاین کیږي او کارول کیږي. که تاسو غواړئ خپل د دکان د پروډکټ لپاره یو داسې سمپل ډیزاین جوړ کړئ نو د کار کولو لپاره دا طریقه تاسو ښه چې څنګه جوړیږي. په دې کې ما خو یوازې دغه د بوټانو لپاره د شوز لپاره دغه بیکسل دغه وړاندې کړی ده. تاسو خپل د کاروبار لپاره تاسو هر کاروبار وي، که تاسو موبایلونو کاروبار وي، که تاسو هماغه څنګه کوي جوړه کوي. دغه ډیزاین ماده خواته کې خو د دې ته ورته ډیزاین کوو. دغه ډیزاین چې کوم ده دا 40 په 40 کې جوړه شوې ده. خو تاسو وګورئ چې تاسو ډیزاین ته څونه پیج یا څونه ورق ته ضرورت ده. فرض کړئ زه راغلم په دې کې ما اول د خط کش واحد بدل که سانتي متر ته واړو. 40 سانتي متره داسې کوم 40 سانتي متره او 40 سانتي متره په دې بله قماله کې وکړم. که تاسو 50 کې او شپېته په شپېته رقم چې وي خپل سایز به انتخاب کړئ. بل که تاسو فکر وکړئ اول دی کې فل کلر د دوه رنګونه شوي، مطلب فوشن فل پکې استعمال شوی. دې نه مخکې فوشن فل واخلم زه به د خپل چې ورق ته یو آوټلاین ورکړم، ډبل کلیک وکړئ آوټلاین به ورکړئ. د آوټلاین ورکولو څخه وروسته تاسو به راشئ فوشن فل ته به راشئ او دوه رنګونه پکې واخلئ، 1 کلر 2 کلر. په دې کې دوه رنګونه منځ یو وایټ روښانه غونډه او دې خوا څنګه ده ډارک ده. نو فرض کړئ یو کلر ته رالم زه په دې باندې کلیک کوم دا ډارک کلر مې واغسته او بیا راځم په دویم باندې کلیک کوم او ورته وایم چې ما څه وکړه دا منځ دا لایټ کلر راته راکړه او دلته به دا ډیزاین بدل کړه. که فرض کړئ ریډیکال مې کړه او اوکې به یې کوي. همداسې ده که نه صحیح شو؟ دا کار مو وکړو. که چېرې تاسو دغه تصویر دغه رنګونه پخوا نه موجود نه اوسېږي تاسو کولی شئ خپل دا فوشن کلر جوړ کړئ. لکه راشئ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او بل هغې هم داسې ډرګ یې کړئ چې ډرګ په دې کې موږ سره دوه رنګونه دي. اول داسې نه مخکې به راشئ تاسو ریډیکال به واخلئ، دوه رنګونه دي. موږ سره ادر کلرز ته به راشئ، په ادر کلرز کې تاسو یو رنګ به ډېر ورته ډارک انتخاب کړئ، داسې د څخه ډېر ډارک به انتخاب کړئ، اوکې به یې کوئ او دا دویم کلر باندې کلیک وکړئ په دویم کلر باندې او ادر کلرز ته به راشئ او دا به نسبتا د هغې نه لږ لایټ کړئ. چې کله مو اوکې کړه اتومات ګورم هغه رنګ ته جوړ شي. تاسو وایئ چې دغه ډارک څونه منځ کې لایټ راشي او څونه مثلا لایټ غټ شي، داسې هم کولی شئ. له دې کار کولو څخه وروسته په دې کې دغه د بوټ علامه راغلی، تاسو بوټ واخلئ د انټرنټ څخه ډاونلوډ کړئ. انټرنټ څخه به څنګه کوئ؟ ډاونلوډ به یې کوئ. ما ته ډاونلوډ کړی راځو که په دې فولډر ته راځم ما سره فرض کړه دغه بوټ نښه چې کوم ده په کمپیوټر ډیسکټاپ سر باندې دلته ما سره موجود ده. نیو فولډر ته راځم په دې کې ما سره بوټ شته ده. نیو فولډر ته راشئ په دې کې ما سره دغه بوټ شته ده واخلئ او کولرا پروګرام ته به اضافه کړئ. کولرا پروګرام څنګه کوئ؟ اضافه کوئ. خو دې بوټ کې یو مشکل شته چې دې شاته سپینه پټه ده، داسې سپین نقطې داسې دغه پکې ښکاري. د دې نقطو ختمولو لپاره څه وکئ؟ راشئ بیټ میپ مینو ته راشئ او بیټ میپ مینو کې بیټ میپ کلر ماسک واخلئ. بیټ میپ کلر ماسک هم واخیسته، کوم رنګ ختمول غواړئ د بیټ میپ کلر ماسک واسه موږ کولی شو د یو تصویر څخه یو رنګ ختم کړو. صحیح شو؟ زه یم کلر ماسک راته واخله کوم رنګ ختم کړه، په دې به تاسو کلیک وکړئ او بل هغې نه راشئ کوم رنګ ستاسو مطلب لرې کول غواړئ دې نه اول کلیک وکړئ، لږ زوم کړئ، داسې زوم کړه د راځم ته بیټ میپ کلر ماسک کې دا رنګ راته ختم کړه، اپلای به یې کوئ. ختم شو که نه؟ او که چېرې کوم بل رنګ هم پکې وي نو کلر ماسک به کلیک وکړه بل رنګ نه وکړي. خو دې سره یو مشکل دا پیدا شو چې دغه د بوټان دغه سپین رنګونه ټول دې ځای ختم شو. سپین رنګ و که نه؟ نو تاسو کوئ دغه دې نه د کوالټي د دې ډېره کوئ، اپلای کوئ او یا کمه کوئ تر څو ځینې رنګونه پکې پیدا شي. متوجه یاستئ؟ دغه ترانسپیرنسي پکې زیاته کړئ یا کمه به یې کوئ، داسې. زما مطلب پوه شوئ؟ کلر ماسک به ختم کړي نو دغه تصویر نه موږ PNG تصویر جوړ مطلب بیکګراونډ نه لري. په دې شکل کې موږ سره دا تصویر چې کوم ده روټیټ د مخې دې خواته ده روټیټ به یې کوئ او دغه تصویر چې کوم ده موږ سره دواړه خپل کلیک څنګ په څنګ برابر کړو. داسې دا تصویر چې کوم ده دا بوټ کې تاسو وګورئ مطلب روټیټ شوې ده. همداسې ده که نه؟ په سنټر پوینټ باندې کلیک وکړئ او داسې به یې روټیټ کړئ چې کوم اندازه تاسو دقیق ښه ښکاره کړئ مثلا روټیټ به یې کړئ. داسې روټیټ څخه وروسته لږ به یې سایز غټ کړو، داسې په دې کلیک وکړئ او دې سایز داسې لږ غټ کړئ. د تصویر چې کوم دا تصویر رسم کړې ده ډېر زیات ساحه یې نیول، دونه ساحه یې نیولې ځکه تصویر پخوانی خو ډېر غټ تصویر و که نه، سپین وایټ ساحه پکې وه. نو داسې نه مخکې به راشي دا تصویر به لږ کرپ کړو تر څو وروسته په ایډیټ کې موږ ته مشکل پیدا نه کړي. دې باندې کلیک کوو داسې او راځو تیا تصویر به سلیکټ کړئ، تصویر هم سلیکټ کړئ او کرپ ته راشئ او په کرپ کې کوم ساز تاسو په کار وي هماغونه ځای به سلیکټ کړئ، سلیکټ به یې کړئ پکې داسې لکه دونه ځای زموږ په کار ده او دا به څه کړو؟ کرپ به کړو. په دې پوه شوئ؟ هغه اضافي ساعت یې ختمه شوه. بېرته راشئ دا تصویر دې ته راوړئ او داسې نږدې مه کړو، داسې منظم ځای پر ځای چې کوم ځای مطلب ښه ښکاري دلته م کېښود. مشکل شته؟
دې نه وروسته په دې کې داسې یو کرښه رسم شوې داسې سمپل ده پن واخلئ او په پن کې فرض که تاسو دې ځای نه سټارټ واخیسته دې ځای نه سټارټ واخیست شیف ونیسئ دې ځای پورې بیا شیف ونیسئ دې ځای پورې او شیف هم نیولې ده فرض که دې ځای پورې او شیفت هم نیولې فرض که دې ځای پورې چې کوم ځای تاسو تصویر سره مناسب ښکاري هماغه ځای ته برابر وکړئ صحیح شو آوټلاین ورکړي دې ته فرض که ما دې دپاره لس سایز آوټلاین ورکړه آوټلاین کار ورته وایټ کړه آوټلاین کار چې کړه وایټ کړه مشکور شته دا خلاص شو له دې کار کولو څخه وروسته دا وسله کې داسې د دې څخه وروسته بل موږ سره دلته لیکل شوي دي نیو سیلز لیکل شوي ټیکس په واخلئ او په دې کې بس کلیک وکړئ او ولیکئ چې نیو اریولز صحیح شو داسې ولیکه لږ به نږدې کړو تر څو موږ ته ښکاره شي داسې او دې سایز هم غټ کړئ رنګ یې ورته وایټ کړئ ځکه ته سپین رنګ لیکل شوي داسې به یې کړئ نږدې به یې کړئ او دا واخلئ داسې مې کېښوده پوه نه شوئ لیکل مو بولډ کړه چې کوم فنډ تاسو څخه مناسب فنډ ښکاري هماغه فنډ ورته ورکړئ داسې څنګه پوه نه شوئ په دې پوه شوئ له دې کار کولو څخه وروسته بله برخه موږ سره په دې کې هغه بیگ سیلز دی موږ سره نو څه کوم دغه لیکل ما واخیسته کاپي مې کلاندې کاپي هیر او کیپسلاک مې آن کړ تر څو په غټ تور لیکل وکړو نو په دې کې زه لیکم چې بیگ سیل مو لیکم نو دا واخیسته د دې سیل خاص منظم غټ کړئ تر څو ښه واضح ښکاره شي شیف ونیسئ او په دې باندې کلیک وکړئ په دې پاسني لیکلو باندې کلیک وکړئ شیف ونیسئ پاسني لیکلو باندې کلیک وکړئ او ال بټن ووهئ تر څو هغې سره دا عجز شي برابر شي پوه نه شوئ دا بوډ لږ نور دې خواته کړو داسې او دا لیکل به لږ نور هم غټ کړو داسې بوډ به لږ لاندې کړو تر څو دغه لیکل لږ غټ ښکاره شي ښایسته ښکاره شي داسې هم کړو او دا هم واخیستې دې ځای نه په دې رقم غټ کړو نوید الله او بېرته څه به کوئ لږ به یې پاس کوئ سپیس هم کم کړو له دې نه وروسته لاندې لیکل شي شاپ ناو دغه لیکل ما بیا کاپي کړه او داسې لاندې مې راوسته او کاپي هیر هم کړه او په دې اختیار کې کیپسلاک آن د په غټ تور لیکل کوم چې شاپ ناو دا ولیکه په دې به تاسو کلیک وکړئ داسې شکل لاسمورش په دې باندې کلیک وکړئ او داسې یو دغه کاش کې داسې رسم کړئ داسې چې کوم ځای پورې مطلب د ا تورې دې پورې راغلی ده دغه ځای پورې مو هم ځای پر ځای کړه داسې کوم رنګ لري نو دې لپاره موږ خپل رنګ لرو که تیار دلته موږ څه کوم رنګ استعمال شوی دلته موږ سور رنګ لرو خو دغه سور او دا سور تقریبا خپلو کې فرق کوي نو زه غواړم چې دغه ډیزاین زما لا ښایسته ښکاره شي د دې په فل کلر باندې کلیک وکړئ او رش فل کلر څه کوم اتومات دغه ریډ کلر راکړه داسې مطلب تیز سور رنګ ده که نه او دا مو اوکې کړه آوټلاین کلر ته ختم کړئ داسې به ښکاره شي دې ته شکل ته وایم چې یو قدم د شاته لاړ شي بک 1 یو قدم شاته لاړ شي په دې پوه شوئ له دې نو دا شاپ نوم لیکلی دا واخلئ لږ به یې سایز غټ کړو داسې سایز هم ورته غټ کړه او بیا هغې نه په دې شاپ نو ټیکس باندې کلیک وکړئ او بیا په دې شیپ باندې کلیک وکړئ سی ووهئ او ای ووهئ تر څو دغه ستاسو لیکل د شیپ کې سنټر کې ځای پر ځای شي دا کار مو شو بیا راځم فرض کړه دغه دواړه شکلونه دواړه ټیکس انتخابوم او شیفت نیسم د بیګ باندې کلیک کوم ورته لیفټ سایډ کې اوسه برابر یې کړه ونه شو راځم په دې شیپ باندې کلیک کوم او په دې بیګ باندې کلیک کوم ال واخم ال خپل کې برابر نه شو بیا راځو ورته په دې باندې کلیک کوم او دغې نه دغه بیګ سیل چې موږ لیکلی ده که نه ورته دا لیفټ طرف نه برابر کا رایټ طرف نه برابر کا او لیفټ ته برابر ده ځکه تاسو برابر ده ښه ځکه نه ونه کېده او که تاسو منظم نه ښکاري لږ داسې برابر کړي داسې دقیق کېږدئ او بل هغې نش په دې کلیک وکړئ او دا راته واخله د سور شیپ چې موږ رسم کړې ده سنټر کې او سنټر کې کا هریزنټل او ورټیکل څنګه کا پکې سنټر ته ځای پر ځای کا مشکل شته لاندې لیکل شوي چې یوټیوب چینل چې لیکل شوي مطلب اعلان ده په دې کې په دې بس کلیک وکړئ او بل هغې نه لاندې دا ډرا کې داسې او کاپي هیر یې کوئ نو همداسې واخلئ دې ته ولیکئ چې یوټیوب چینل صحیح شو دا هم ولیکه او د دې سره ډېر غټ دا لږ به یې وړوکی کړئ داسې دغې شیپ ته یې برابر کړئ داسې لږ یې زوم کوئ او بیا یې لږ داسې وړوکی کوئ صحیح شو برابر تقریبا په دې پوه شوئ له دې نه وروسته لیکل شوي چې هغه یوټیوب چینل نوم لیکل شوي فرض کړه دا پسې ډرګ کې لاندې به کش کې داسې کاپي هیر به یې کوئ او هغې ډبل کلیک وکړئ فرض کړه پکې لیکل شوي چې زیرا ټیک ان پښتو لینګویج
داسې لیکل شوی ده که نه دا به هم واخلئ هغې د پاسو رنګ انتخاب شوی ده په دې به ډبل کلیک تاسو وکئ او راشي کلر واخلئ کوم کلر دغه رنګ دا سور رنګ او اوکې به کوئ ډېر زیان نیولې ده لږ به یې وړوکی کړو تر څو دغه بوټ سره راغلی دا بد شي دی داسې په دې پوه شوئ له دې نه وروسته په دې کې کال نو لیکل شوې ده همدغه شکل ما واغسته لاندې مې راوسته ده کاپي هیر مه کوه په غټ تور باندې لیکمه چې کال نو تماس شمېرې خپل لیکئ موږ موبایل نمبر لیکو که نه او انټر ووهئ او وبه لیکئ فرض که خپل موبایل نمبر ولیکئ 23 فرض که 860 بیا 23 داسې لیکل شوی کې د دې نه وروسته په دې به تاسو کلیک وکئ دغه پاسنی ټکسټ چې کوم ده موږ سره یلو کلر کې دا بریده کې یلو کلر به ورکئ هر رنګ چې تاسو مناسب ښکاري او لږ به یې سایز غټ کړو لږ به یې څه کړو سایز غټ کړو 48 مه کوه او دا لاندې لیکل موږ سره په همدې سایز نورونه لیکل کړو بس ده او که تاسو وړوکی کوئ مطلب وړوکی کولی هم شئ دلته موږ سره 48 سایز ده درازه 48 نه اخلم ورته وایم چې ماته 14 سایز کېږه داسې هم که او داسې به لږ ډرګ کړئ تر څو ته ښه ښکاره شي بیا زیات غټ شو دغه کال نو لیکل لږ وړوکی کوئ داسې مو وکړه 48 55 به کړو مشکل شته شته بیا په دې کړ شي چې دا مثلا ما دغه لیکل بیا واغسته دا لیکل او دې نه وروسته ما دلته راوسته کاپي هیر مه کړه او په دې کې لیکم چې 50% نښه ورکړي ورته صحیح شو داسې مو ورته ولیکه اوکې م کړه دلته یې کېږدي داسې سور رنګ استعمال شوي که نه نو تاسو هم راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ دغه سور رنګ ورته دې ځای نه پیک کړئ دا رنګ صحیح شو دا سور رنګ ورته پیک کړو اوکې م سور رنګ ورته ورکړو صحیح شو تاسو منظم به یې کوئ لږ معمولي وړوکی کړو همدغه لیکل هم پاس ویې وړه کاپي هیر هم کوه په دې کې مو لیکو چې مثلا په غټ تورې کې چې اپ ټو تر 50 پورې مطلب په دې کې تخفیف راغلی که نه نو ته وایټ کلر ورکوئ او دا وخت وړوکی کېږي داسې پوه شو که نه بیا راځم په همدې وضع کلیک کوم او په همدې ټکس باندې دې نه کاپي اخلم او لاندې راولم تاسو وګورئ ما ټول یو فنډ استعمال کوئ تر اوسه پورې تیز ما تاسو ویلي چې کله هم تاسو ډیزاینینګ کوئ کوشش کې یو یا دو فنډ استعمال ډېر فنډونه مه استعمالوئ آف مو لیکم او د آف دپاره هم یلو کلر انتخاب شوي نو تاسو به یلو کلر واخلئ او دا ته ارنج کړئ داسې شیف ونیسئ دا یې برابر کړو ته همدې رایټ طرف ته ارنج کړه آر شیف مو په دې مو کلیک وکړو بیا هم په دې کلیک وکړه پوه نه شوئ نو څه شو هغې سره رایټ طرف نه ارنج شو دا به لږ وخت نور مې پاس و ځکه هغه شپ کې موږ سره دا لږ جوخته ورسره خپله کې دا مو شو بل په دې کې دغه څو شکلونه رسم شوي دا ډیزاین دپاره د خلاوې په دې کې ډک شي او څخوا کې یو لوګو راغلی ده خپل د کاروبار لوګو بل ته راوړئ پاس ځای کې چې به راوړئ په دې پاس ځای کې به لوګو خپل راوړئ دغه شیان به رسم کوئ سمپل ده راشي فرض که داسې یو ریکټینګل یو د الیپس رسم شوي په دې رقم باندې داسې صحیح شو او الیپس دپاره کلر آوټلاین کلر یلو انتخاب شوی خپل مناسب ځای چې کوم ځای مناسب ښکاري ځای پر ځای به یې کوئ دا الیپس یو په دې ځای کې د موږ سره فرض که دې ځای کې یو په دې ځای کې مثال صحیح ده که نه او بل موږ سره الیپس چې کوم دم دې ته ورته په دې ځای کې دی دې ځای کې په دې پوه شوئ بل موږ سره دا شکل رسم شوي داسې نو څه وکړئ په دې کې تاسو پین واخلئ او سمپل داسې کلیک وکړئ یو کلیک بل کلیک او تاسو کولی شئ دایره هم رسم کړئ که نه هغه درې مثلث رسم کړئ خو که هغه څه نه کوئ داسې ډایرکټ واخلئ کلیک وکړئ او یې ته مثلا ځمکې رنګ ورکړئ وایټ کلر آوټلاین دې ختم کړئ بعد دا هم رسم شو مشکل شته پکې دا به واخلئ دې ځای نه دلته به څه ویسي داسې دې ځای کې رسم شو که نه د همدې نه کاپي واخلئ په دې ځای کې راوړئ رایټ کلیک کشه کې دې ځای کې کاپي یې کړئ او مخې واړوئ روټیټ او روټیټ پوه نه شوئ بل په دې کې موږ سره چې کوم ده دلته یو دانه راغلی دا واخلئ سي او داسې کش به کې داسې کاپي هیر او واخلئ مثلا دې ته هم هغه مخې بدل کړئ فرض که ما ته 90 درجې چرخ ورکړه 90 درجې چرخ ورکړه او دلته راشئ روټیټ کړئ داسې 90 درجې داسې که بیا داسې که راته برابر شو که نه بل موږ سره دلته یو شکل راغلی همدغه شکل خدي ته رنګ ورکړو فرض کړئ ته ریډ کلر انتخاب شوی که ریډ کلر دقیق ورکړي لا به ښه ځکه ډبل کلیک پرې وکړئ او داسې راشي دا رنګ ورته واخلئ داسې دې کار کولو څخه وروسته چې کله دا کلر ورته ورکړو اوکې کوئ دا کلر ورته ورکړم دې نه کاپي واخلئ دې ځای ته یې راوړئ کاپي هیر کوم ځای کې پرته ده فرض کړه دې ځای کې پرته داسې او روټیټ کړئ داسې او لږ یې غټ کړئ مشکل شته په دې پوه شوئ لوګو راوستل سمپل خبره ده خپل لوګو په واخلئ چې کوم ځای تاسو لوګو لرئ لوګو به راوړئ لوګو به چې کوئ
رابوړئ. فرض کړئ موږ سره لوګو شته په کمپیوټر کې، زه راځم ورته چې ماته په دې ځای کې داسې لوګو شته موږ سره فرض کړئ دا لوګو ده فرض کړه دا مو واغسته پنځه لوګو ته پیدا کړو تر څو بیکګراوند پکې نه اوسېږي. موږ سره په دې کې پنځه لوګو ته شته دا لوګو او داخله هم په دې کې اضافه کوو ورته پنځه لوګو هم ځکه راوسته چې د شاته بیکګراوند نه لري. صحیح ده. دا به واخلې په دې رقم باندې F4 تر څو موږ ته ټول تصویر ښکاره شي داسې وړوکی کړئ 30 سے برابر کې داسې او نورې هم وړوکی کړئ داسې. تاسو خپل دکان لوګو چې کوم لرئ هماغه د کاروبار لوګو به خپله وړئ. چې پاتې شو پکې یو بل شی ده چې په دې بوټ کې لاندې سوری ده سوری چې ده سیوری ده سره په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او راشئ ډراپ شیډو ته راشئ. کوم خوښ شیډو واچوئ دا شیډو ته واچوه راغی که نه. F4 کې تر څو تاسو لا ښه ښکاره شي دا شیډو اوس منظم چې کوم دې په ستاسو په کار وي. صحیح شو شیډو پکې راغی ساته شیډو څنګه شو راغی. نو دا موږ سره یو سمپل بینر د فیسبوک لپاره انسټاګرام لپاره یا داسې نور د سوشل میډیا لپاره ډیزاین کول.